محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا دا سورة النساء دا وأتايم څخه بیا تر نه اتایم پورې دا وسمه تلاوت. دا اول آیات چې دی الله لا اله الا هو د جرابت د ما قبل سره دا دی چې ما قبل کې کوم احکام تیر سوله لکه پرون په درس کې چې موږ ویل چې ځینې کسان دا رقم دي باره چې د احکام نه پر لګېږي دا نو ولې یوازې پر موږ فرض دي سولې ولې نه کوي دا یوازې موږ حکومت ته دا شی ولاړ دی بس دا ګرده د املایان دي کویټ ولې نه کوي پاکستان ولې نه کوي نو زم بار بابا نو خل منظم دا غره کان چې پلانې کاکای نه کوي زم ولا کوي حج ولې کوي نو هغه دغه سو کشل نه فرض حج ور فرض دی نه کوي هغه ته بیا ځغلي چې سامعلا پکې کی تیاری عمره ته شپه ورځ غلي بل حکم چې هغه نور باندې کوي الله عز وجل دا باندې پر خلقو دري وای دا زما احکام چې دا د ملکانو نه دي چې سوال او جواب پکې کی جوړه پلانې ولې نه کوي واجب پر ما باندې دا شی یې شي دا څه وس فرمایي د گذشته احکام تایید فرمایي تاکید کوي چې دا احکام د ملک نه دي دا د ملا نه دي دا د رئیس نه دي دا الهي احکام دي فرمایي الله عز وجل چې لا نست اله معبود برحق الا هو مگر نه دی عبادت خطر طول هغه انتهائی تذلل او عاجزی چې دغه بالا نه جوړیږي لکه سجده چې چاته کول کیږي د الله سما سو بل معبود سته نو الله وي خو زه معبود یم بل معبود ګر سره ستنه نو چې ماته سر پر سجده کې زما په احکام کې باندې وللټه چې دا ملک باندې که هغه ملک باندې که هغه ملک باندې که خو خپل عجز باندې که وازما دا وسن نکیږي نو یې زه نه کوم بل چې کې دا غږی ولره دی چې دی ولګي د دغه ملاکسي دا رقم وای الله دغه څه دا د معبود احکام دي د معبود په احکام کې بل څه نه جوړیږي الله عز وجل چې دی لا نست اله معبود برحق الا هو مگر نه دی په دې کې الله تعالی خپل عظمت ښکارا کوي چې زه دغه قدر عظمت لویوالی لرم چې عبادت یوازې ماته کیږي عظمت چې ښکارا کوي پسې چې شي وای لا يجمعن خما خبر جمع کی دا الله پاک کوم تاسي الى يوم القيامه یعنی الى حساب يوم القيامه بیا مخرج معقید پر د حساب د ورځې د قیامت نو چې می عظمت نهایي عظمت دی او بیا د پر د حساب را غواړي د عظیم سړی و مخته چې سړی ورځي د حساب د پاره باید حساب سونه تشبیه خو بیا نه د لایل ور سره ول کیږي دغه سره خو عظمت یې ډیر دی
او داسې نه دی چې مازې دې راغواړي د حساب دپاره دې راغواړي که ته بابا خدای خبر بیا زموږ سره حساب وسي نه وسي قیامت چیرې و الله وایي لا ریب فیه لا ریب شک هم نسته فیه په دغه کې چې په خدای چې د قیامت ورځ هم راځي حساب هم پکښې کېږي نو چې دا هم یقیني سو عظمت هغه دی نو ته په احکامو کې چلو چرا ده چې ته پاره بیا وانو دا خبره به نو څنګه یې ته رښتیا به یې که نه ومن اصدق من الله حدیثا ومن څوک دی اصدق ډېر رښتیا ویونکي من الله در الله عز وجل حدیثا د زړه خبره در الله تعالی بل څوک هم رښتیا ګوی شته الله وایي نو تر ما چې بل رښتیا ګوی نشته رښتیا خبره مې هم ده ما خو درته وکړه چې عظمت هم زما په شان بل څوک نه لري زه معبود یم او جمع دې د حساب دپاره بیا کوم تلای نه شي او دا خبرې ګرده رښتیا هم دي نو د هغو احکامو کې بیا چونو چې را ځایېږي په هغې کې بیا بانې ځایېږي نو په دغه آیات کې د ګردو احکامو چې دا ګذشته په دې صورت کې تېر سوي وو پر هغو ټولو لکه یو فولادي میخ چې ولې چې دا دغسې دي په دې کې سرغړونې ناحسابه دي سرغړونه که دې کول خپل د ځان عذرونه پیش کړه خپلې بانې پیش کړه دا مه پیشوه چې په احکامو کې انکار خلکو ته کوې چې هغه نسته هغه نسته چیرې و دا چې یوازې پر موږ باندې دی احکام ګر سره توهینه یې احکام ګر سره ردیې دا باره د کفر خاصیت دی چې د احکام ردیې انکار ځینې کوي نه کول ګناه د کفر نه بلل کېږي نو دا چې ومن اصدق من الله حدیثا څوک دی ډېر رښتیا ویونکی تر الله پاک از روی خبره د دې دلیل تفسیر شریف ویلی دی چې د الله تعالی خبره ولې در ټولو خلکو در خبرو در ټولو مخلوقاتو در خبرو صادقه د دغه وجه ده د خبرې صداقت چې دی په دوه ځای کې معلومیږي چې دا خبره رښتیا ده یا نه ده یو چې د یو قصه بیانوي د یو شي څخه په داسې ځای کې بل دا دی چې د یو چا سره وعده وکړي چې پر وعده خېژه که نه خېژه اول د واره به راسو دغه ځای ته چې سړی د یو شي بیان کوي مثلا زه یو قصه درته کوم الله عز وجل مې یو قصه درته کوي د چا خبره صادقه ده د الله دا ولي دا خبره چې صادقه ګرځي هغه وخت ګرځي چې ته د یو شي قصه کوي چې دا د هغه سره برابره یي نو لکه یو سړی دی یو بل چا باندې راوغورځېدی ظلم یې پر وکړي شل لښتې یې والی دی زه بیان کوم یاره مرګ کې والی به یو دوه سوه لښتې نو کومه دی خو د واقع سره نه دی برابر خو شل یې والي ځم والی به یو دوه سوه لښتې نو خو دا زما علم هلته کافر نه دی نو زه عالم الغیب نه یم چې په هر شي خبر سمه اټکلي متاران ورغورځم اخبارات د تیرو قصو څخه پر علم باندې بنا دي الله عز وجل عالم الغیب دی داسې قصې ستا چې الله نه دی په خبر چې هره خبره تا ته اخبار کوي عین ټکي په ټکي غلطي نه پکښې کې پېښېږي نو د الله کلام اصدق د مخلوق طریقې ولې دی خو د الله تعالی علم کامل دی نو الله چې بیان کوي د هغه په سر هېڅوک په رښتینوالي کې نشي کتلی په اخباراتو کې زما په خبره به پوهېږي چې اخبار کوي د تیرو قصو څخه زر کاله مخکې دي که یوه ګنټه مخکې دي چې بیان کوي په هغې کې د الله خبره چې د هغه ډېره رښتیا ده ولې الله پر ټولو ګذشته شیانو علم لري بنده علم چې دی هغسې نه دی نو خود به ګای صحیح وخېږي ګای به غلط وخېږي نو د الله علم اصدق دی په اخباراتو کې هم بل چې دی بل ځای چې د صدق او د کذب خبره راځي د یو چا سره دې وعده وکړه باره پر وعده باندې ته وخېږې نو ته صادق یې که نه وختې نه یې صادق پر وعده ختل چې دا بیا پر بل شي موقوفه دی پر قدرت باندې ستا سره مې وعده وکړه چې زه دا رقم کوم هغه چې هغه ورځ راشي زه بیا وس یم الله چې وعده وکړي الله به وسه کېږي دا بیا پر قدرت بنا دی الله چې وعدې کړي دي وعدې هم ګرد رښتینې دي په وعدو کې بل څوک د الله سره ولاکه یا مساوي سي یا تر بالا سي د الله خبره ګرد عمر پر بالا ده کېدای شي په خبره تاسو پوهېدلي یاست نو د الله کلام اصدق سو په څو ځای هم په اخباراتو کې هم په وعدو کې د بنده کلام په اخبار کې د الله د کلام سره برابرېدلی شي که په وعده کې په یوه شي کې نشي کېدای هغه پر علم بنا دی علم تر الله کم دی دا بل د وعدې پالنه چې دا خو پر قدرت بنا ده قدرت کم دي دلته اوس بس مست کېږي وعدې کوي به راشي سترګې هم بیا نیولي بې وسه یې خبره نشي کولی پر وعده نه وخت خلک دی دروغجن ما چې داسې ولوسه دا رقم را سره وکړه خو دا ویل زما وس نشته الله عز وجل به کله چاته وایي چې زه اوس مسکین سوم یا زه اوس عاجزه سوم یا زه اوس سپینږیری سوم دا شیان پکښې کېږي خو الله ګرد عمر چې دی تل تر تله برقرار دی رب زما ټول قدرتونه ټول صفتونه برقرار دي د کمیت په لحاظ چې هر څونه وعدې دي هر څونه اخبارونه دي د الله ګرده صادق د کیفیت په لحاظ هم دا صدق غښتلی دی د الله د کلام سره صدق لازم بالذات په ټوله حیات نه ځینې جلا کېږي نو په دغه الله پاک اصدق دی د بنده په کلام کې صدق لازم دی لازم نه دی نو هغه چې دا صدق د ذات سره لازم دی په هغه کې مصداقیت ډېر پروت دی قوت ډېر پکښې کې پروت دی نو دغه د اصدق خبره الله وکړه که ته الله پاک خو زما در خبره د بل چا کلام اصدق نسته زما هغې پر اصدق دی نو صادق و مساوي خو به ورسره بلکې پر بالا کېږي نه
ورسره مساوي خو بس مساوات هم نشي کولای. مساوات خو بیرته په هغه صورت کې کیږي چې د بنده علم د الله د علم سره مساوي سي، برابر خبر ورسره مساوي ګرځي. که د بنده قدرت الله د قدرت سره مساوي سي، برابر د وعده ورسره مساوي ګرځي. نو علم د الله د علم سره مساوي دي، کې قدرت مساوي دي. ګوره نه د الله تر خبره د بنده د کلام صداقت بلا کېدای هم نشي، ولې خو تر دې صفات قوي نه دي د الله پاک تر علم او تر قدرت مساوي کېدای هم نشي، ورسره برابر هم نه دي، تر کم دي. نو د الله خبره په ټوله جهان کې چې د ټولو مخلوقاتو که ګذشته دي که آینده دي، د ټولو د الله خبره کلام صادق دی. نه علاوه ما چې د احکام بیان کړي هم په صداقت بیان کړي، کومې وعدې د عذاب کړي دي هم په صداقت باندې سوي دي، کومې وعدې د جنتو کړي دي هم په صداقت. په پای کې دغه جمله ځکه ور واچول. ګوره دوې خبرې اساسي شی شو چې عظمت مې دغه نه لوی چې معبود یم، او بیرته بیا حساب د پاره خلک راجمع کوم، او خبرې مې ګرځي ټولې صادق دي که وعدې دي که وعدونه و عذابونه دي. نو ته څنګه د احکام نه جاری کوي؟ دغه آیات کریمه مضمون نور وسمه ور خلاص. پس فما لكم في المنافقين فئتين، دا تر ولا نصيرا پورې چې موږ ووایو د دغه بیا چې د دې ترجمه موقوفه ده تر یوې قصې. مفسرون رحمت الله علیهم نقل کړی ده دا قصه. عبد ابن حمید د مجاهد څخه دا روایت کړی دی چې ځینې مشرکین د مکه چې رسول الله علیه الصلاة والسلام په مدینه شریفه کې هجرت کړی او اسلامي حکومت جوړ کړی، په دغه وخت یو سراله برای علوم مسلمانان سوي مدینه شریف تراله. هدا د مسلمانانو سره ګرځي د حالت جیجی یو څو ورځې برای بیا بیرته خود دوی په خپل منځ کې پروګرام چې د څه د پاره راغلی جاسوسي کوي عرب بلچ کوي. برای نبی علیه السلام ټول موږ به ولاړ شو تجارت خوښه کار دی مکه کې چې دی دوی به څه خریداري وکړي، څه شی به د جې ځای بیرته براس. رسول الله علیه السلام اجازه ورلره ورکړه. دی چې ولاړه په دغه نیت د بانه په دې جوړ کړ چې معنا که ګر سره زو د سینې چې مسلمانانو سر راخلاصي چې دا مرتجن سی دي پر لاري مقتل نه کی ار د تجارت بانه جوړ کړ. چې ولاړه بار په شکر کسو درې کښینه چې موږ نه درځو، موږ نه یو مؤمنان، ستاو ملګری مونږ نه ده خوښ. دا کار پیښ دلته چې پیښ د مؤمنان چې په مدینه کې پاتې دي په دوه ډلې سره وویشل شسول. یوه ډلې ویله مؤمنان دي نو څه دي خو اسلام یې راوړي، د نبی علی السلام زیارت یې وکړي، نو ځي اوس دوري افي خپل په خوانې کله دی هغه ځای خوښ په خپل وطن کې دوري اوسېږي. په دا وخت خو مکه داري حرب ده. نور مؤمنان چې په مدینه کې پاتې وغول یا کفار دي ارزه که په لاس رااله په خدای کې پرېږده. دا مؤمنان دوی ډلې سو د دې په باره کې یو ډله وای دا مؤمنان دي، نو څه دي چې ولاړ الته دا بل ډله وای دا کافران دي. دغه ډله چې دا وای دا مؤمنان دي په کوم دلیل؟ بس خپل حسن ځان یې دی په دې باندې یا نو چې ایمان راوړي دي نو مؤمنان دي، شرعي دلیل نشته. نو دا بل خبره په یاد چې په هغه وخت کې د مکې څخه هجرت کول و مدینې ته دا د اسلام دغه لازم جزء لکه اوس چې د شهادتین چې لا اله الا الله محمد رسول الله، لکه دغه دوی خبرې چې وس څوک په خله اقرار نه کوي موږ پر د مؤمن ګمان کوي سو کته ایمان خو اصلي د زړه شي دی، هغه د زړه عقیده او د جمع معامله خو د الله تعالی سره دغه خو د یو الله سره پیږي، هغه بنده خبرېږي. موږ پر یو چا د جن حکم جاری کوو موږ خلیته ګورو چې اقرار دی وکړي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. دغه دوه اقرار چې د وکړه برای موږ د مسلمانانو په اجر کې شخو، د مسلمانانو پر کم غسل ورلرو المنذ ورلرو کفن ورلرو کداغه چا نه یې وردلې په ټوله حیات نه کړي. ته څه حق لري چې ته غسل ورکړې ته المنذ ورکړې؟ دا کافر دی که مسلمان دی؟ یا مسلمان دی خو د پلاني کاکا زوی بابا په د پلاني کاکا په زویوالي باندې څوک نه مسلمان کیږي، خو د نوح علیه السلام زوی به مسلمان، خو هغه نه دی مسلمان چې د نبی زوی د پلاني کاکا زوی ولې مسلمان دی؟ د کلمه او اقرار د شهادتین وکړي. نو لکه په نن زمانه کې چې د اقرار په شهادتین دا یو د ایمان یو جز دی، د ایمان یو برخه ده، نه دی اقرار باللسان او تصدیق بالقلب. په هغه وخت کې د شهادتین اقرار هم غوښتي او هجرت مکه څخه هم غوښتي. دا بل دغه جزء کچا هجرت نه وای کړی د نبی علیه الصلاۃ والسلام خاطر د پر ایمان خلکو اعتماد نس کولای. د سره د مؤمن و هغه د الله رابطه و مؤمنانو د مؤمن حکم پر دغه وخت جاری کاوه چې هجرت کړی وای. په نن زمانه کې دا رقم نه دی چې وسړی د کافر د وطن هجرت ونه کی توازن د اسلام حکم پر د نسم جاری کوله، یوازې اقرار کافی دی.
په خوله چې اقرار وکړي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وایي برا دې په ځکه کافر مرده ته غسل کول مزر کو په ځړې څوک خبر دي څوک زړه علم ورسولای شي چې با حقيقي ایمان پکې کې ستا کنيسته پکې کې په هغه وختو کې یوازې د خپل په اقرار کار نه کېدی دا به امر سره ملګری وای نو دی خو هغه دي چې ولاړه هغه هجرت کوم دي چې وکي نو چې وې نه کې د ستې د ارتداد علامه پر دې ښکارا سوچ دا تګ دي چې دا نو مرتد شو نو دلته دا دوه ډلې والا څه معنا الله عز وجل دغه خبر کې چې د دې په باره کې مؤمنان دوه ډلې کېږي ولي خو هغه د برملا د کفر جوغه پر سر باندې ولاړه د چې ولاړې بیرته د مدینې څخه خو هغه د لکه سړی چې مرکز چې کلمه ګر سره نه وایم کافر نه دی نو خدام دغه رقم دی خو د هجرت منکر څه په هغه وختو کې یادوم نو الله خو یو مؤمنانو ته وایي چې دغه کار ستاسو مناسب نه دی ته وځه الله سره زور نه وای الله کافر دی ته وایي مسلمان دی ته چاله کافر کې به ته مسلمان وایې خو نه سي مسلمانانو یو دغه خبره کوي بل دا دی علاوه دا نه یوازې چې دی خبيث یوازې خپل ولاړی مرتد کافر شو تا امر غواړي تام دا غلاري تر کې دا خو بل اغلزیت چې په خپل مسلې کافر بلم کو پرته دعوتي مضمون دا غدي دا دوه درایات چې دا اوس پاته دي چې علاوه فما لكم سشان دي تسلر اي مؤمنان يعني فما وقع لكم فما كائن لكم دا لكم جار مجرور تعلق دا محذوف سره دلته لري سشان دي لكم تسلر في المنافقين فدغه منافقانو کې ورته منافق حکم پر وکي دلته سوال ورجیږي چې دا نو منافق ولدي بعدای چې مدینه ته راغلی خو سم برملا مؤمن دي چې مکه ته ولاړی برملا کافر دي منافق خدغه دی چې د په باطن کې کفر په خله اسلام دا هغه وخت علایات چې په مدینه کې دی او منافق حالت لا ولا مؤمن یعنی سیس خود ظاهر دا چې په مدینه کې خصم د مؤمنو چې مکه ته ولاړی خصم د کافر شو د منافق ولورته وای الله دغه وای چې دا دی راغلی او وار د واره له منافق په دغه په منافق تعبیر ځنی وکي کنه اوس چې مکه ته تللی اوس منافق دی اوس برملا مرتد یعنی کافر دی منافق حکم په هغه اعتبار پر وکي فما سشان دی لكم تسلر في المنافقين فدغه منافقین کې فئتين چې تاسو دوی ډلې سویاست فئتين په داس حال کې چې دوی ډلې از دغه فئتين چې دی دا حال د اوغه زميره څه لكم چې شو واقع سوی دي تسلر په داس حال کې دوی ډلې سویاست یو ډله په اوغه خلکو کم حکم کوي د مؤمن چې د مسلمانان دي یا د بل د کافر حکم کوي الله دا بیا څه مسله والله اركسهم والله الا عز وجل اركس برته وغبرهم دي واخبل كفرته دلته چې دی رالی اسلام ښکارا کوي الله خو دې برته ما وروګرځي ارکاس دا یو څوک برته خپل اصل ته پرې وال نو ادي خو اصل کې شي کافرانو مشرکانو الله خو ما برته وروګرځي ور خپل شرک ده والله الا پاک ارکس وراجه کړه ورراجه کړه هم دی وچاته وخپل کفر ولی بما کسبوا بما په سبب دا کسبو چې دی کې سبب کې چې د مدینه پر شول دي مکه ته تګ دي مکه خو نو په دې وخت کې د حرب د کفارو مرکز دینو لکه یو شری چې د کلمې څه وس انکار وکړي موږ نه چولاري کافر خدای هغه د مدینه څخه برته انکار وکړي وګرځي دغه د کسب دی علاوه دغه کسب دغه عمل په لحاظ علاوه ما دی برته کفر ته وګرځاو په دغه عمل سره فسیالا فاک فرمای اتریدون دا مؤمنانو ته فرمای دا مخلص ته په مدینه شریف کې وسیری چې وای هغه خلک مؤمنان دي علاوه نو تاسو ما سره معنا چنه وای اتریدون ایتس اراده لري اندګه تهدو چې تاسو هدایت کی من هغه څوک اغدل چې گمراه کړی دی الله اعلی الله وای ما گمراه کړ به تولاری د کفارو ډله ډیری دوی به راغور سره چې ور سره کښینستی ته دا چې دی کوشش کی یا مؤمنان خونږي د دې خدای رااله خو کلمه وویل د خروم دغه سولار هغه ځای خوشتي الله وای ما برته کفر د ګرځولې دی او چې کښې و چاته و هدایت چې دا مؤمن دی دا کم کار دی دغه اراده لکه لري یا نه الله وای چې تاسو د صدر کارو ومن ارغ سوق یغضل چې گمراه کې الله الله پاک چې الله دی واړی د جن د لاري او کفر کې بوز فلن تجد له سبیلا فلن تجد تب هیڅ کله نه کې پیدا لن خود تاکید د پار دی هرگز نه به کې پیدا له دل سبیلا لار د حق بیا د حق لار ولا کو ورته پیدا کې علاوه چې ما زور ټاپکی بیا نو ته نه پس په وکاږه ته پنځوس ور واش دی مؤمنان کېږي ولی خو علاوه چې ما کافر کې نو ته چې زور مؤمن کې خدا مانه چې د پزړی کې به ته وس د ایمان هغه شی خلقیه پیدا کوي موږ د چا پزړی کې ایمان پیدا کولای سونیس پیدا کولای په ژوند کې بیان نشي کولای چې د ایمان کې بیرته را داخل کې علاوه ما په هغه خوا کې ور داخل کې نو مؤمنانو کې د ګلې په شکل وویل چې نو دا کار ته څنګه کوي دا اوس بیرته جهاد تعود فقط اوغه ما بینس کې آیات رولې دي اوغه چې موږ مخکې وای چې د چیرو احکام تایید وکړي نور خو د جهاد سلسله روانه ده اوس بیرته وجهات څنګه برابرې پسی ګوري ودو علاوه نه دا چې د یوازې ولاړی او مکه ته د کافر سوی دي ودو دي خوشی
ود دوستي ته ویل کېږي. دوی خوښوي، دوست لري، خوښه لري. کومه خبره؟ لو تکفرون، چې کشکې تاسې هم کافران شي. که ما کفرو لکه دوی چې کافران دي، دوی د خپل ځان ډېر برحق بولي، ترقي یافته ځان ته وایي، روشن فکر ځان ته وایي تم روشن فکر سه، دا څه انپړه بې تعلیمه ګرځي. فتکونون سوا، فتکونون باره تاسې به سي سواء برابر به سره برابر سي. دی تا د ځانه سره برابري، ځان ستا سره نه برابري. کېدای شي په مضمون تاسې پوهېږي. د ګردو کفارو او د دوی د انډیوالان اوس دغه دعوت دی چې دا مسلمانان د دوی پر رقم سي، باره وایي نو علاقه سره یو سو. اوس ورته وایه چې که ملک پر کراره کوي خو ته زما پر رقم سه، خلاص دا یې کراري، یا ته به زما پر رقم کېږه، باره ملک پر کراره کېږي. خو ته ورته وایه چې زما قانون الهي دی، ته زما پر رقم سه، دا یې مسله ختمه. او دا چې ته په دې قوانین پر ما په زوره تطبیقوي، باره سره برابرېږو. دوی دغه رقم کوي. الله پاک وایي ودو خوښوي لو تکفرون، که تاسې کافران سي دا خبره خوښوي. که ما کفرو لکه دوی چې کافران دي، فتکونون باره به نو تاسې سي سوان سره برابر سي. الله وایي دا خو د دوی اغلظیه بله راپورته کړه چې دا تللي دي پسې، نو هغه د جهاد حکم ته راغله. فلا تتخذوا منهم اولیاء، فلا تتخذوا تاسې منیسئ منهم د دوی څخه اولیاء دوستان. نو تاسې په دې کې هېڅ دوست ځان ته مه پیدا کوئ. د دغو کسانو سره چې دا اوس تللي دي، د دوی سره دوستي ناحسابه ده چې ته محبت ورسره کوې، ته د سره دوستي کوې، تر څه وخته بیا نه ورسره کوئ. حتی یهاجروا فی سبیل الله، حتی تر هغه وخته پورې یهاجرو چې دوی هجرت کوي د پاره د تکمیل د خپل اسلام، فی سبیل الله په لاره کې د الله. تکمیل دلته ما ورسره ذکر کړي. یوازې په هجرت کار کېږي چې سړی د مسلمانانو ملک ته راسي، د کفارو د ملک څخه په یوازې دا خبره مؤمن بدل کېږي. خو اقرار د شهادتینو هم غواړي. نو هلته په هغه وختو کې خو د ایمان لپاره دا دوه شیان ضروري وي، اقرار د شهادتینو به هم وایي، هجرت به هم وایي. نو یوازې هجرت چې دی دا کفایت نه کوي، دا مازې مکمل دی د دې دپاره چې دی مؤمن ښکاره شوي. خو بله پله هم ځینې غواړي. په دغه تفسیر شریف دا ورسره رجي. تاسې د دوی سره دوستي مه جوړئ تر څه وخته حتی تر هغه وخته یهاجرو چې هجرت کوي د پاره د تکمیل د ایمان، هغه بل جز به امر سره دا بیا مکمل شي. فی سبیل الله په لاره کې د الله، هغه به هم خاص د دین په خاطر راځي مدینې شریفه ته به دی هجرت کوي. فان تولوا، که چیرې دوی مخ واړاوه، هجرت یې نه کوه، بره بیا مې ولا قدر ولا پرابله پلاله پښیمانه یم چې دارله، فخذوهم، د جهاد حکم یې دغه دی. فخذو راټینګئ هم دی چې راټینګ مه کوه. وقتلوهم، ولې نیول چې کول کېږي د دې دپاره هم کېږي چې څوک مریی کړي، د دې دپاره هم کول کېږي چې قتل یې کړي. نو الله وایي فخذو ونسي هم دی، وقتلو قتل کوي هم دی. حیث وجدتموهم، حیث په هغه ځای کې وجدتمو چې تاسې پیدا کړ هم دی. بیا نو دغه ځای ته مه ګوره چې ته وده دا ځای د ده د وژلو دی که دی نه دی، د مخه یې چپوه. الله د وقتلو ورته وویله چې ټینګ یې کوي، بیا یې مړه کوي، حلال یې کوي. حیثو هر ځای وجدتمو چې تاسې پیدا کړه هم دی. نو خود به دوی وایي چې قرآن چې دی دا دغه درس بند کړي، دغه خلکو ته مایست کوشش اوس روان دی چې قرآن خلکو ته مایست. دا قرآن خلک لیونې کړ. خو د قرآن خبرې برملا دي، د زورور په خبرو کې میمې پکښې کېده چې سره جونجوړه ګنګوړه کې. خو الله قوي دی، فرګر د دنیا غښتلی دی، خبره پټه نه کوي، د پوښه کښلې یې کوي. موږ نو چې یو چا ته خبر کوو که د یو چا خوا بجېدله، بارانو کې سره پسته کو د یو ورېښمینه یې کوي چې معنا نه باید بیا مقابله ونه کړي. الله د چا د مقابلې بیریږي. نو دا په صراحت دی فخذوهم وقتلوهم، بس داسې د پوښه کښلې خبره راټینګ یې کوي الله دی. حیث وجدتموهم، زامن نه دی چې دا الته یا الته، حیث ارزه وجدتمو چې تاسې پیدا کړهم دی. بیا پس فرمایي ولا تتخذوا منهم ولیا، ولا تتخذوا تاسې منیسئ منهم د دوی څخه ولیا دوست. یا پلار مخکې نو ویله چې فلا تتخذوا منهم اولیا، دا خبره تاکیدا وکړه چې د کفر دوستي دا مهلکه ده. هر اسلامي ملک چې نن تباه شوی دی چا تباه کړي؟ خو د کفر انډیوالي، د کفر انډیوالي خو داسې ده لکه عسل. مچ چې راځي پر اصل وکښیني د مرګ دپاره راځي. دا یې مازې به د خپل خورتوم ور وږد کړم، خپل نیژ دی بیا کرا کرا پکښې ولټوم، بله بیا نوکې وځبېښي، خپله میله به وکړي، باره به وانه شي. دی چې دا نیژ وردسې کړي، هغه یې وربوزم په ولاړ شي، باره ښه خوند پرې کړي، کرا کرا ورنجې کېږي، وزرونه یې په ولاړ شي، دا هلک یې مرګ شي. د کافرانو دوستي خو لکه عسل دا رقم دی، خو هغه د خپلو ښځو تیر دي. اج ښځه چې د خو نبي علیه السلام پر خپل امت باندې د شرک او علاقه بیریږم، د ښځو د فتنې څخه پر بیریږم، ښځې بیا تباه او برباد کړي. اوس څه چې اسلامي هېوادونه دي کفارو خپلې ښځې ورته رایله کړي دي، اوس که تر هغه تېره کړه د دوی ښځې پر راباسي، خپله کافرو میله پر کوي، دی هم سره پر کوي. اوس د کفره دی ځان نشي خلاصولی. نو الله وایي د دوستۍ څه ګوره یو ایات په سر او پای کې دا وخت چې دوستي مه کوه، دوستي خطرناکه ده.
کېدای شي په خبره تاسې اوس پوهېږئ. دوستي او د هغو سره محبت دا بد یو قرارداد دی. قرارداد د دوستي بېله ده سره. قرارداد دا دی بابا مزدوروم چې راته دا سړک را جوړ کړه. یو دا د دوستي دغه بلل کېږي لکه ځینې کسان چې اوس دي چې هندوستان د ده په زړه کې داسې ځای نیولی دی. نعوذ بالله ته چې وا د یو نبي په سترګې ورته ګوري. اوس مو ورته چې دا بیا کم کار دی. که قرارداد خو قرارداد خو دې پیسې غواړي په مقابله کې دا کار کوي. که کومک یې په کومک کې د خپل سیاسي برلاسي غواړي. ستا دپاره دوستۍ څه مسله ده؟ ستا خدای معبود دی، د معبود چې دی هغه غویی دی، نو دا به سره جوړېږي، دا که سره به سره چلېږي. نو د دوستۍ مسله مهمه ده. هلکې د ګرده دوستان منیسي. دلته ولا تتخذوا منهم ولیا، یو سړی لا مه پکښې کې دوسته وه، ډېر خو پرېږده وه چې پرېږده یوه ده، د یوه سړي سره لا دوستي مه کوه. ولا تتخذوا منیسي منهم د دې څخه ولیان مفرده صیغه وه، هغه د مخه کسیس پیاج اولیا جمع صیغه وه، نه ډېر دوستان پکښې کیسېږي نه یوه دانه دوست پکښې کیسېږي، دوستي به نه وي. ولا نصیره او نه کومک. کومک هم په ژوند مځنې غواړه چې راځه زما کومک وکړه. اوس که نو زموږ خلک کومک داره کم بوجي لکه سنت کار امریکایان دې ولې راوسته، نو څنګه مې کړی په دا وطن کې القاعده وه، نو خپله به نر وای راغلی خپل وطن به یې خلاص کړی وه. ته په خپل وطن کې ستا په پدري کلي کې د نر زوی یوه شپه نه شې کولی چې د امریکا تیاري او ټانک دې پر سر نه ګرځي. نو دا ته د وطن یې، خو ته د وطن نه یې، د وطن په خوی بوی پوه نه یې چې ستا پر کور به چورلکې ګرځي، ستا پر کور به ټاګان ګرځېدلي، په خپل ابایي وطن کې ته شپه نه شې کولی. کېدای شي په خبره پوه شوه. طالب چې د دې وطن دی چې ته غواړه په هغه ځای کې دی شپه کوي که نه کوي، خو د وطن دی، د وطن خلک یې قبلوي، په زړه یې قبول کړی دی. ته ولې د وطن په زړه کې ځای نه لرې؟ په خپل ابایي کلي کې ستا د خانیو د ملکۍ په ځای کې بې ټانګانو بې تیارې شپه نه شي کولی. دا خبره خو د لمر سپینه خلک وایي هر څوک په دې پوهېږي چې غوا توره د شګې سپینې. په دغه کې هم دی چونو چرا پکښې کې جوړي چې ونسي هر څوک ځان اصیل د افغان بولي، ټانګان یې جواب کې راځي چې شپه دې وکړي. زه د دې وطن ځان بولم توره لا ولاکه را سره اخلم چاکونه را سره مشیش په دا وطن کې پټ سم ځای چې یاره ته شپه کوای خو زما وطن دی. خلک ما د ځان بولي، زه د خلاف شی په زړه کې نه لرم. ته خو د ګرد اولس او د ګرد اسلام خلاف شی لري چې د خپل اکا د زوی کړه شپه نه سې کولی چې ټانګ نه دي. د اکا د زوی بیریږي، د خپل زوی بیریږي، د خپل پلار څخه بیریږي چې پرې مې په خدای کړی. خو معلومدار اجنبي نو الله دلته چې ولی هم ذکر کوي، نصیر هم ذکر کوي. دا پر څه بنیاد؟ په دې مؤمن ته وایي که ته په قوت کې وې د کافر سره دوستي مه کوه. ضرورت خو نه لري، د دوستۍ حق نه لري چې د سره محبت وکړي. که ته ضعیف شولې کومک ته دې ضرورت پیدا کړي، ولا نصیره کومک مه ځینې غواړه، کومک یې نه کوه. دا دوه حالات یې ګور الله دلته مراعات کړه چې تاسې د دې څخه ولي مه غواړئ. ولې څه معنی؟ دوست منیسئ چې معنی که ضرورت نه لري ته په قوت کې یم دوستي مه ورسره کوه. ته جلا زه جلا یم، قراردادونه به کوو سره. ته زما څه د مثال په طور یو شی غواړه، زه به ستا څخه یو شی غواړم. دوستي ناحسابه ده. او که ته کمزوری کومک ته ضرورت لري، ولا نصیره نه کومک. کومک هم د چا څخه نه غواړي. د کافر چې ته ماته کومک راکړو ته بیا نه ځینې غواړې. د ده د خوا که کومک رالی هغه بیا خپل ته سیاسي بصیرت لري چې دا کومک ماته په پای کې په ډېر قیمت تمامېږي که په لږ، هغه به بیا ته خپل ثواب دید فیصله وکړې. ته به خپل په ځان کې درخواستونه نه ورکوې چې زما دپاره کومک وکړه. نو ګورئ د هغه اول آیات چې موږ وایو هغه د تېرو احکامو تایید وسو. دا پسې چې موږ دا نوره رکوع را شروع کړه دا بېرته د جهاد احکامو ته ده. مګر دا یوه قصه چې ورته ذکر کړه دا یې تمهید دی چې کوم کسان د اسلام واوښتل او ولاړه مکې ته د هغو په باره کې چې مؤمنان دې ډلې سوه الله پاک دغه ځای له مؤمن ستا دپاره مناسب نه و. د کافر په مقابله کې یوه فیصله وکړه چې کافر دی. دا څه چې دا بل ورته جغېدلی دی اوس یې مسلمان کوي، کوشش کوي چې په مؤمن یې معرفي کړي. الله وایي چې ما یو څوک ګمراه کوي بېرته مې کفر ته وګرځوه، ستا در ما پر وسیله ده، زما مخلوق دی، ستا خو به مخلوق نه یې. ته څه اوس کافر په مسلمان تېرې الله پاک څه ورته ویل ومن یغدي الله فلن تجد له سبیلا. بیا ولا کله څه مؤمن کې او هر ځای چې دې پیدا کوي په هغه ځای کې به دی نیسې، دی به قتل کوي. دوستي او کومک دواړه ځینې منع دي. که ته برلاسی دوستي به نه کوې، که ته کمزوری کومک به نه ځینې غواړې. پس یې نه بیا نور مضمون پسې راځي. نو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.